بسم الله الرحمن الرحیم. راځئ ملګرو، زه نن تاسو ته یو نوی تخنیک درښیمه، هغه هم په واتساپ کې. همدارنګه چې واتساپ ستاسې په نوي آیفونونو کې لکه آیفون 12 11 او نوي اپډیټ کې اوسي که نه، چې هغه هم 14.15 اپډیټ دی یا 15 اپډیټ دی. نو دې کې دغه نوی تخنیک راوتی دی. نو او دغه تخنیک چې په دې طریقې سره تاسو کولی شئ دغه واتساپ سټیکر یې له خپلې ګالرۍ نه په خپله جوړ کړئ او ډېره په اسانه طریقه باندې، چې یعنې تاسو سره کوم عکس وي یا ویډیو وي، غواړئ چې هغې څخه سټیکر جوړ کړئ او بیا خلکو ته ولیږئ. تاسو کولی شئ چې په دغه طریقه باندې زه نن تاسو ته ښیم او خپله مشکل مو حل کړئ او دغه طریقه زده کړئ. نو هر څه نه دمخه که تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، چینل در سره سبسکرایب کړئ، ویډیو هم در سره لایک کړئ. لومړی راځو خپل د موبایل ګالرۍ ته. دې نه اوس یو تصویر انتخابو. دا تصویر دی، دا لایف فوټو ده. لایف فوټو زه نه غواړم چې راشي، نه راځي پکې. او دا همدارنګه دا تصویر دی، اوس ستاسې تصویر لرې اوسي بیا هم نه راځي. دا چې نږدې دی دې کې راځي. په خپل تصویر به کلک وکوئ، هغه ځای چې تاسو غواړئ سټیکر کړئ، نو هلته به تاسو ته کاپي راشي، هغه به کاپي کړئ او اوس به یې لاړ شئ په واتساپ کې خپل د خوښې ملګري، دوست، خپلوان ته به ولېږئ. کیبورډ کې به کلک په چوک ونیسئ او پیسټ به یې کړئ او اوس به یې سینډ کړئ. نو د لږې مودې وروسته به دا ولېږلی شي او بېرته کولی شئ چې همدغه سټیکر تاسو ځان ته سیو هم کړئ. نو چې سیوېږي هغه طریقه تاسو ټولو ته معلومه ده چې هغه د سټار په واسطه کېږي، چې په چوک نیسئ بیا سټار وهي، دا هم دلته سیوېږي. همیشه تاسو ته دا سټیکر په سټار کې پرتې. دا وه ملګرو زموږ ویډیو. که خوښه شوې مو وي ویډیو لایک کړئ او همدارنګه چینل در سره سبسکرایب کړئ. مننه.